بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. اذا السماء انفطرت، کله چې آسمان وچوي، واذا الكواكب انتثرت، او کله چې ستوري خواره وارسي، واذا البحار فجرت، او کله چې سمندرونه وشلېږي، واذا القبور بعثرت، او کله چې قبرونه پرانستل شي. علمت نفس ما قدمت واخرت، هغه وخت به د هر چا لومړنۍ وروستنۍ کړې پیښې څرګندې شي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. اے انسان، څه شي ته د خپل هغه مهربان خدای پاک له لوري په غولونه کې واچولې. الذي خلقك فسواك فعدلك، چې هغه ته پیدا کړی، ستا کړه وړی سم کړی دي، ته یې په انډول جوړ کړی. في أي صورة ما شاء ركبك، او په هر بڼه چې خوښه شوه ته یې نښلولی جوړ کړی. كلا بل تكذبون بالدين، هیڅ کله نه، بلکې اصلي خبره دا ده چې تاسو جزا او سزا دروغ ګڼئ. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، په داسې حال کې چې پر تاسو باندې څارونکي ټاکلي دي. كِرَامًا كَاتِبِينَ، داسې عزتمند لیکونکي يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، چې ستاسې په هر عمل پوهېږي. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، شک نشته چې ښه خلق به په موضوع ترڅو کې وي. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، او شک نشته چې بدکاران به په دوزخ کې اوسېږي. يصلونها يوم الدين، د جزا په ورځ به هغوی هلته ورننوځي. وما هم عنها بغائبين، او له هغه نه هېڅکله پټېدای نشي. وما أدراك ما يوم الدين، او تاسې څه پوهېږئ چې هغه د جزا ورځ څه ده؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين، هو تاسې څه خبرې چې هغه د جزا ورځ څه ده؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. دا هغه ورځ ده چې کله د هیڅ چا لپاره د هیڅ شي کولو د هیڅ چا وس نه وي. د هغې ورځې فیصله په ټوله معنا یوازې د الله پاک په واک کې وي.